د زده کړو پر لور ګام تلل څو ځان ته روښانه راتلونکی جوړ کړي. په یوه شیبه کې نړۍ پرې تیاره شوه. 24 ووژل شول او 50 ټپیان. د سترګو لیدلی حال یې یوه غمیزه وحشت او ویره. ځانمرګی بریدګر له خوا نه یې تیر شوی و. دی خو د مرګ له خولې راوګرځېد، خو 4 ملګري یې ټپیان او یو یې وژل شوی دی. اوس ورته پاتې د ملګرو همدا نښې دي. دی زده کړو لپاره راغلی له غزني دی. وایي ترهېدلی، خو د خپلو زده کړو له دوام نه به تیر نشي. کورس ته مې تلم. د کوڅې پر سر وم چې ځانمرګی برید وشو. زما یو نږدې ملګری چې هغه شیبه یې رانه خدای پاماني اخیستې وه سخت پکې ټپي شوی. له برید وروسته د کورس مخې ته ټپیان، غوښې، وینې، لاسونه او پښې پرتې وې. وحشت و. پر دې روزنیز مرکز پرون ماښام ځانمرګی برید وشو. پر دې روزنیز مرکز د برید همدا میراث پاتې ده. دلته د امنیتي مسایلو له کبله زده کوونکو ته اجازه نه وه چې خپل کتابونه په بکسونو کې راوړي، نو هر یو زده کوونکي به خپل کتابونه داسې په لاسونو کې نیول. دا کتاب چره خوړلې، دلته هم وینې دي. کتاب سته خو خپل څښتنې اوس نسته. دلته د همدې وژنو او جګړو درولو غوښتنه کیږي. دا دیني عالمان چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو راټول شوي په یوه خوله دې هیواد کې جګړه حرامه بولي. دوی د اوربند او سولې خواست کوي. د افغانستان د خلکو هغه ریښتینی آواز هم د افغانستان حکومت ته او هم د افغانستان د اسلامي تحریک طالبانو ته په ډېر واضح الفاظو ووایو چې دغه فرصت چې فعلا راغلی دی د دې نه ګټه واخلي. د افغان ولس په وینو لطپت دی. په دې ولس باندې ورحمېږي. په تنازل، په تېروتنه باندې، په ځان تېروتنه باندې په دې ولس باندې ورحمېږي. د سولې غوښتنه له همدې کسانو کیږي. د سولې خبرو مرکچي پلاوي چې له 40 ورځو راهیسې لا د خبرو پیل پر طرز العمل نه دي سلا شوي. دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د همدې خبرو په پیل سره دلته افغانستان کې اوربند او سولې ته هیلې لا تازه او ډېرې شوې. خو په دې موده کې د جګړې تودېدل اوس بیا دا خلک ناهیلي کړي دي. شازیه هیا، کابل.